حاج اسلم صاحب ناشته دا لمحه کاسمیټکس اونر اجاز صاحب ناشته دا غوډه ډېر زیات مننه کوم اصغر وای ناشته او د کین کلب ویډینګ هال د حاج اسلم صاحب ډېر زیات مننه کوم یو اوس هغه شخصیت راغورو کوم چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات بهترین اکټیویټي اپلوډ کوي او زموږ د مستقبل لپاره او زموږ د نوې کول د ځوانۍ لپاره ډېر ښه سوچ لري او ډېر ښه کار کوي د سوشل میډیا سټار کاشف علي صاحب ته خواست کوو چې سوچ لري. السلام علیکم بخیر راغلی. څنګه کاشف بھائی خیر صحت مو ښه دی؟ رحمت الله تاسو ښه یې د کاشف بھائی څنګه یې؟ الله شکر. پښتنو باندې مین یم وایي زه پښتون په پښتنو باندې مین یم او ټول عمر مې قربان د پښتنو شه. کاشف بھائی څنګه یې؟ سفر مو په خیر باندې وشو؟ په خیر خیریت مې راغلی. الله شکر. دا راته ووایي چې سوشل میډیا دا کم سوچ دی کم خیال دی دا مو څنګه ذهن ته راغلی؟ بس د یو انسان خدمت کول ځکه چې نن سبا د چا سوچ دا نشته هر سړی مطلب پیسې ګټل دي د هر سړي دا سوچ دی. زما دا سوچ دی چې د یو انسان خدمت وکړم د یو نشهیي خدمت وکړم هغه مینه محبت نفرت نه ځان وساتئ یو بل سره مینه محبت وکړئ دا دوه ورځې ژوند دی خندا مسکا پیدا کړئ. یو جهان مننه الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته پښتنو یو جهان مننه. आज फजल जान सर غواړو چې تاسو ته गिफ्ट درکړي. فضل سر ته خواست کوم چې راشي. لاسونه پړکا وټو